د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس وویل چې د اسلامي امارت د چارواکو لخوا د شویو لارښوونو پر بنسټ په بلخ ولایت کې د امارتي ادارو د کارکوونکو د وړتیا او کچې لوړولو په اړه دوی ته د ارزونې د طرز العمل او د ارزونې نورو بیلابیلو ډولونو په برخو کې د پوهاوي پروسه پیل کړه. د هغه په وینا د همدې هدف لپاره د بلخ ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې یو ورځنی روزنیز سیمینار جوړ شو. دې کې د ارزیابۍ لپاره چې دا کم کارکوونکي او ډاکټر صاحبان دي د هغو ارزونې لپاره موږ یو پروګرام نیولی ده چې د دې لپاره چې دوی ته بیا په آینده کې موږ ارزیابي کوو چې په هغه ارزیابي کې دوی ته څه مشکل وي هغه مشکلات دلته خپل حل کړي او بیا وروسته ورته مشکل پاتې نه وي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال د دې پروګرام پلي کول د عامې روغتیا د کارکوونکو د وړتیاو په وده او پراختیا کې مهم وبلل او د کارکوونکو د مسلکي کولو په برخه کې اغیزمن وګڼل. کوشش وکړو د دغه ښه فرصته څخه ښه استفاده کوو او الحمدلله زه دا اطمینان درکوم چې د هرې نکاح به انشاءالله زموږ تاسې پرمختګونه کیږي او خصوصا چې زه هر وخت دغه ډاکټر صاحبانو ته وګورم چې سپینې چپنې یې اغوستي او دوی خپل راتلونکی نسل روزي دا ماته ډېر د افتخار ځای دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست ویان د دغه ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست ستاینه وکړه او د امارتي ادارو د کارکوونکو په کاري پوهې باندې د دغه ډول روزنیزو پروګرامونو پر اهمیت ټینګار وکړ. دغه زموږ د عامې روغتیا ریاست لپاره ډېر ښه اقدام دی چې څو موږ خپلو کارو ته متوجه کړي او پرسونل مو کارو ته متوجه کړي چې موږ کومه کړنه ترسره کړو په کوم طریقه باندې موږ مخکې ځو او په کومه طریقه باندې موږ شاته پاتې کېږو. نو انشاءالله موږ بیا هم دغه به موږ د پرسونل لپاره ډېر ګټور وي او انشاءالله موږ به نور کارونه هم ښه تنظیم کړو. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست په پام کې لري چې دا پروسه په ټولو امارتي ادارو کې د کارکوونکو د ملاتړ او په بیلابیلو برخو کې د پیاوړي کولو په ځانګړې توګه د ارزونې په برخه کې په لاره واچوي.